استاد دا مې یو جالبه خاطره وه چې کابل نه 5 بجې حرکت راکړی و د موټر ټایر پنچري او د موټر نورې ستونزې دغه زابل ته راورسېدو. تاسو استاد راته د زابل په اړه کې د موټر د ټایر د پنچري په اړه یوه جالبه کیسه راته کوم. هغه جلال آباد نه چې پخوا راتلو هغه کې هغه سړکونه خامه وو کنډو کپرو تقریبا 20 کاله مخکې. بیا د موټروانانو باندې لارې ډریور هغه سره د هوټلونو سره خبره جوړه کړې وه. سورلي به یو د مرتا وکړه د دې ډوډۍ خو مفته وه. سورلي والا باندې جدي ډوډۍ خوړله. بیا استاد صاحب صحیح نه چا پوښتنه کړې وه هغه وخت کې به موږ چې ملازان راکته کړو بیا به ماښام کابل ته رسېدلو. هر څومره کوشش به وکړو مغه یو مازه مهال سهار مازه ټایم او ماښام مازه وخت باندې به موږ کابل ته رسېدلو. سهار به چې وخت راکته کړو بیا دنه چا پوښتنه کړې چې کابل جلال آباد پورې بسونه لاري لاره خو داسې سړی نشي اټکل کولی خو داسې وکړه چې 3 پکې پنچري حساب کړه او 4 وخته پکې مونځونه حساب کړه 2 خوراکه پکې ډوډۍ حساب کړه او نوره پاتې لاره حساب کړه. نن موږ هم باندې مغه کار وشوه ډوډۍ مونځونه پنچري دا ټول شی پوره نوره پاتې لاره به حساب کړو. بس استاد لاره نږدې ده انشاءالله چې را رسېدلي تقریبا څه کم 1.5 کیلومتره لاره کندهار ولایت ته پاتې رسېږو. به استاد لاړ به شو چې ناوخته را مازدیګری د لمونځ به هم کوو او لیدونکو تاسو هم راسره پاتې شئ د قلات ښار به هم در باندې وګورو زموږ ملتیا وکړئ موږ سره پاتې شئ. قدرمن لیدونکو دا د کندهار ولایت د عینو مینه یا عینو ښارګوټی ده چې ډېر په معیاري شکل باندې جوړ شوی ده او د کندهار ولایت په پیل کې په شروع کې چې کله ښار ته ننوځي نو دا ښارګوټی په دې ځای کې جوړ شوی ده او ډېر په لوړه سویه باندې ډېر پاک او صفا او ډېر منظم کورونه پکې دي. نو دلته هم د کندهار ولایت همداسې د نورو ولایتونو ډېر معزز خلک دلته ژوند کوي ځکه چې دا ډېر په عصري سیستم باندې دا ځای جوړ شوی ده. نو موږ چې کله کندهار ولایت ته راغلو اول دې سیمې ته راغلو او شپه مو همدلته وکړه. تنده مو ماته شوه چې د نورو هېوادونو سره برابر یو معیاري ښارګوټی په کندهار ولایت کې لرو. کندهار ډېر ښایسته او خوندور ځای ده. بس الله پاک دې وکړي چې د افغانستان ټول ولایتونه دغسې پرمختللي اوسېږي او همدغسې ښایسته ځایونه پکې جوړ کړل شي لکه څنګه چې په کندهار ښار کې د عینو مینې ښارګوټی ده. نو اوس د دې څخه روان یو د کندهار ولایت نورې سیمې در باندې ګورو. قدرمن استاد د کابل پوهنتون استاد ډاکټر محمد اسماعیل یون هم را سره ده. اوس ځو د یو بل ځای څخه کوم پوهنتون څخه لیدنه کوو او بیا به د کندهار ولایت نورې سیمې هم پر تاسو باندې ګورو. نو خوشبختانه چې د کندهار ژوندون مشر جاوید هغه هم را سره ده او نن به دی په کندهار کې ګرځي او د کندهار د دوی په ژبه باندې منظره به راوړاندې کوي. جاوید هغه تاسو ته هم ښه راغلاست په خیر راغلي. مننه خوشحاله اوسئ. مننه ژوندی اوسئ. قدرمن لیدونکو ځو وړاندې تاسو ملتیا را سره وکړئ.
قدرمنو لیدونکو دغه د اوس د کندهار ولایت البته مرکزي سیمې ته روان یو. د ښار څخه یو څه وتلي وو، دا نو د نقیبي چوک نه تېر شولو، اوس نو ځو مخ په ښار باندې. راځئ چې د کندهار ښار ننداره هم در باندې وکړو. نو په تېره خپرونه کې مو ولیدل میدان وردګ، غزني، زابل، نو اوس به در باندې ښایسته کندهار وګورو. قدرمنو لیدونکو دا د کندهار ښار مرکزي جاده په دې باندې مشهوره ده. ډېر ښایسته ځای ده. په کندهار کې دا سړکونه ډېر خوندور جوړ شوي دي، البته سړکونه ډېر غټ شوي دي. او هغه څه دا بیا کوم ځای ده، کوم چوک ورته وایي ده؟ دا ولایت دی، د ولایت دروازه ده، عیدګاه دروازه پخوانۍ. او دا چوک د څه په نامه ده؟ دا چوک اوس نوی جوړ شوی. نوم یې لا نه ده پېښه. پخواني حکومت کې نوم درلوده؟ یا دا په دا حکومت کې او تر اوسه پورې نوم نه ده پېښی. حتما یو نوم به پرېږدي. او دا مخامخ چې ده دا نو بیا د عیدګاه دروازه ده، عیدګاه کندهار ولایت مقام دروازه ده. نو کندهار ډېر ښایسته ځای ده، ډېر ښکلی ځای ده. او دا مخامخ چې بیا ښکاري دا نو د عبدالرازق مقبره ده، فکر کوم که نه، جنرال عبدالرازق مقبره ده. په هغه وخت کې چې دلته د کندهار ولایت امنیې قمندان و. نو کندهار ولایت ډېر ښایسته جوړ شوی دی په دې وختونو کې. اوس هم ډېر کارونه پرې روان دي چې جوړ شي نور هم. نو کندهار هم ډېر ښایسته ځای ده او هوا یې څه ګرمه ده. نو مونږ چې کندهار ته راغلي یو، دلته نو لږ خاکبادونه یا طوفانونه شروع شوي دي، نه پوهېږم په دې وختونو کې. بس الله دې ورحمېږي. قدرمنو لیدونکو روان یو، نو یا به د احمدشاه بابا مقبرې ته او یا به د میرویس خان مقبرې ته ځو. د دې لیدنه هم کوو. تاسو ملتیا راسره وکړئ. قدرمنو لیدونکو دا بیا د کفتان مدد چوک یا هرات دروازه باندې مشهوره ده. دې طرف ته بیا هرات دروازې ته تللې ده او دا کفتان مدد چوک دی. دا کندهار کې زه دونه بلد نه یم. آغا صاحب راسره ده، د کندهار ژوندون مسؤل، بس دی دلته بلد دی، د دې اوسېدونکی ده. اوس نو روان یو هرات دروازې په طرف باندې، شهیدانو چوک. قدرمنو لیدونکو دا د شهیدانو چوک ده. نو دا ځای به ډېری هېوادوال لیدلی، ځکه چې په رسنۍ کې ریلیزي د دې چوک تصویر ډېر خپور شوی ده. په کندهار کې مخکې هم تاسو څو چوکونه ولیدل چې جوړ شوي وو. او دا مخامخ چې ښکاري دا نو د ملا محمد عمر مجاهد جامع په نامه باندې ده. غټه مدرسه ده چې جوړه شوې ده. نو اوس هم لا کار پرې روان ده، مکمله شوې نه ده. نو همداسې د دې تر څنګ په کندهار کې نورې رغنیزې چارې هم روانې دي، کار پرې روان ده، جوړېږي. بس انشاءالله چې ټول افغانستان به جوړېږي. او موږ به دعا کوو چې الله پاک د افغانستان کې تل سوله راولي او الله پاک دې دغه اقتصادي کړکېچ ختم کړي، چې هر سړی واس پیدا کړي، یو ځای جوړ کړي او خپل وطن ته ښکلا ورکړي، خلک مهاجر نه شي. نو خپرونه تر پای وګورئ، خپرونې څخه خوند واخلئ. نو مخ په وړاندې ځو، د کندهار نورې سیمې هم ګورو. قدرمنو لیدونکو دا نو بیا مسلم چوک ده. د دې نه بیا چې چپه لاس یا ګس لاس ته تاو شي، اوس بیا میرویس مینې ته یا د میرویس نیکه مقبرې ته روانېږو. نو د میرویس نیکه مقبره به هم در باندې وګورو. تاسو هم ملتیا راسره وکړئ. ډېری هېوادوال چې هغوی کندهار ته نه دي راغلي، په زړه کې به د دې ارمان چې کاشکې کندهار ته تللي وای، د میرویس نیکه مقبره به مو لیدلې وه. دغه د مونږ راغلي یو، تاسو ته په تصویر کې وښیو. نو انشاءالله چې کله کندهار ته راغلی، بس که څوک د دې ځي شاوخوا علاقه لري چې کندهار ته راسي، ښایسته ځای ده. انشاءالله د میرویس نیکه مقبرې ته به هم ورسي، احمدشاه بابا ته. د دې تر څنګ ارغنداب ښایسته ځای ده، هلته دې ولاړ شي. او اوس نو انار نشته دی، انارو وخت خو لا پاتې ده.
نو اوس به انار ګلان به کړي هغه صاحب که نه نو دلته بس بیا د انارګل مشاعره هم شته فکر کوم که نه نو اوس دغه د میرویس نیکه مقبرې ته روان یو نو ورځو هلته نورې خبرې به هلته سره شریکې کړو د کابل پوهنتون استاد هم شته راسره هغه به هم د میرویس نیکه په اړه باندې یو څه راته وایي تاسو ملتیا وکړئ قدرمن لیدونکو ما مخکې مې یادونه وکړه چې دلته په قندهار کې خاکباد یا د خاورو توپان ده نو دغه د چلزینو سیمه ده د غر تاسو ته ښکاري زینې نه ښکاري ځکه چې هوا ډېره خیرنه ده خاورې دي نو امکان نه لري چې موږ پاس